سجدې په دې باب کې موږ یو څو حدیثونه ویلو. یو دا حدیث موږ ویلو چې سجده به په 7 اندامونو باندې لګي، اما مسلې تفصیل شي. دویم دا حدیث موږ ویلو چې ولا يبسط احدكم ذراعيه بساط الكلب، د سپي د سنگلو خورولو په شنبته سنگلی نه خوره په سجده کې، نو سجده کې به سنگلی په ځمکه نه لګي. بل حدیث سره دا چې فضع کفیک ورفع مرفقیک، دا ورغي بخپل په جوخ ولګي او د دې ګوتو مخه به قبله ته کې، دې ګوتو مخه به قبله ته کې، او دا ګوتې به دې سي جوختي کړي. ورفع مرفقیک او دا سنگلی دی اوچتی ساته پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی. بعض کسان دا سنگلی چی کولو کی دیسی کولو کڑی دیسی خیلم کڑی کنا گوره دا گوتی کگی شوی دا قبلینا چی صحیح سجده لگه دا با دیسی رازی. نو دا یورم کس دومره دا سنگلی اوچتی کی و دومره لری بوزی چی یو دا خواہ کی دو کسان پلاتین کی او دویم د خپل ګوتی د قبلینا ووړې دي، او دا غلطه طریقه ده. مداغینه بعد بل حدیث من ویلو د میمونه رضی الله عنها چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې بکله سجده ولګوله د لاسونه به کولاو، کچرته د ګډیو بچي یا د بیزي وړکې بچي په دې منځ کې تیرېدل غوښتل نو تیر شوی به. او دا خبر ما بیان کړی چې دا دلیل چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم به کولاو سجده لګوله. د کولاو نه مراد څه دی هم بیان کړو چې دا سنگلی به نه خوره په ځمکه باندې، او سنگلی به د مټو نه لرې ساتي، او دا مټې به د دې اړخونو نه او د دې غاړو نه لرې ساتي، او بیا دا خېټه به د ورنانو نه لرې ساتي، او رنان به بیا د پنډو نه لرې ساتي. دا طریقه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د سجده. په دې کې به یو کس دومره د سجده کولاو کی او دومره به کې وغځېږي چې پروتي سم په هغه بل صف کې پروتي، دا به غلطه زیاته وکړو. نو یو نیم سم راټول شوي داسې د چرګوړي په شان او دم کمی وکړو. منځنۍ طریقه ده چې کومه بیان شوه، خو دې کې به دا خیال کې چې کله د صف په دوران کې نو بیا به گزاره کې لکه چې تاسو له خوا کې کسان یو خو سړی ځان لمونځ کې یا امام دی خو مسله واضحه، خو چې ځان له نه او د صف په منځ کې ولاړې نو بیا به احتیاط کې، بیا به ډېره کولاو سجده دا بیا نه لګي. د هغې نه بعد حدیث راوړی وعن عبدالله بن مالک بن بحین رضی الله عنه. عبدالله بن مالک ويجي كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه متفق عليه. وبيغمبر صلى الله عليه وسلم چې بکله سجده ولګول دا لاسونه به دا مټي به د دې اړخونو نه لرې کړي، کولاو به وي تر دې چې د ترخونو هغه سپینوالی به ښکاره شو. د دې څه مطلب دی چې ترخونو سپینوالی ښکاره شو؟ دي دوه مطلب دي. یو مطلب دا دی چې کله انسان کپڑا چولی جامې اغوستي او د لاسونه بني یعنی د مټې د ترخونو سره لګېدلي، نو بیا د ترخونو به دې ځکي تیاری، او چې کله دې د لاس کولو کړي نو دا ځای څه شي سپین شي، هغه سورې تیاره دې څه شي ختمه شي. یا خو دا مطلب دی، خو د دې نه واضح مطلب هغه دا دی په هغه وخت کې عام لباس د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په زمانه کې هغه لنګ او صادر و. نو په دې صادر کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم سجده وکړه، د لاسونه به دومره کولاو کړي چې د ترخونو حقیقي سپینوالی به ښکاره شو. د ترخونه په دې باندې نور څه نه لګي او په ګوټ کې دي پناه دي، نو دا دننه څه د سپینې، نو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ترخونو سپینوالی به ښکاره شو. دا سجده وه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم، داسې ښکلي کولاو سجده به یې لګوله. او ما ووایي که نه کولاو بین افراط و تفریط، نه به کې زیاتی کې او نه به د هغه حد نه کمېږي.